د کرکټ نړیوالو جامونو په تاریخ کې چا ډېر زیاتې لوبې کړې دي، چا زیاتې ګټلې او چا زیاتې بایللې دي. راځو په دې اړه جالبو او په زړه پورې معلوماتو ته تر پایه راسره پاتې شئ. استرالیا مخکښه ده. د کرکټ نړیوالو جامونو په تاریخ کې استرالیا تر ټولو زیاتې 88 لوبې ګټلې دي. استرالیا په 98 لوبو کې 88 ګټلې دي. همداشان نیوزیلند له 80 لوبو څخه په 53 لوبو ګټلو سره دوهم مقام لري. هندوستان د 80 څخه 50 ګټلي، انګلستان د 80 څخه 45 ګټلي او همداشان ویسټ انډیز د 80 لوبو څخه 42 ګټلي پنځم مقام لري. افغانستان تر اوسه په 14 لوبو کې یوازې یوه لوبه په 2015 میلادي کال نړیوال جام کې له سکاټلند څخه وګټله. تر اوسه یې دوهمه بریا نه ده خپله کړې. ډیره مننه ملګرو چې تر پایه راسره پاتې شوئ او معلومات مو حاصل کړل. ملګرو که هر چا زموږ ګارانټي یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی، د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.